په انګریزي کې ویل شي چې in normal days it is economics that shapes politics but in the days of crisis it is politics that shapes economy. مطلب دا دی چې په عام ورځو کې یعنی د امن په ورځو کې اکانومي چې کوم دا هغه سیاست له یو رخ ورکوي خو د بحرانونو په دور کې بیا سیاست چې کوم دی هغه اکانومي دا یو رخ ورکوي اقتصاد له یو رخ ورکوي دا دواړه چې کوم دي اکانومي او پالیټکس یعنی اقتصاد او سیاست دا دواړه یو بل سره داسې انټرلینکډ دي انټر ډیپندنټ دي چې د دې یو بل نه جدایي چې نه ناممکنه ده چې یو خکېږي بل ورسره خکېږي او که یو خرابېږي نه بل ورسره خرابېږي. پاکستان نن د پولرایزیشن د یو ډیر بد وخت نه تېرېږي. مطلب دا دی چې داسې یو تقسیم دی د سیاسي قوتونو په منځ کې چې هغې کې د یونټي د اتحاد د راتلو هغه امید هم نه ښکاري. د ادارو په منځ کې یعنې د پارلمان او د عدلیې په منځ کې د انتظامیې او د عدلیې په منځ کې دغه شان د اسټبلیشمنټ او د عدلیې په منځ کې د حکومت او د اپوزیشن یعنې د سیاسي پارټو په خپل منځ کې دومره سخت اختلاف جوړ شوی دی چې هغې د یو سیاسي رسکشۍ کشمکش او جګړې صورت اختیار کړی دی. که موږ د پاکستان ټول سیاسي تاریخ وګورو نو په دې کې ډېرې لږې موقعې داسې راغلي دي چې د دغه سیاسي قوتونو په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا شوی دی. خو چې کله هم پیدا شوی دی نه هغې د دې کام دپاره څه نظم میوه راوړې ده لکه څنګه چې د یو اویا د ملک د ټوټې کېدو نه پس په 1993 کې ټول سیاسي پارټۍ څومره په اتفاق او اتحاد سره یونانیمسلي د 1973 عین چې کوم دی هغه قوم له یو تحفه ورکړه. دغه شان چارې بیرې په ملک کې ډیکټیټرشپ قایم شوی دی نو دغه ډیکټیټر د سیاسي قوتونو په خپل منځ کې د اتفاق او اتحاد نه پس چې کوم دی مجبوره شوی دی چې استعفا یې ورکړې ده. هغه د جنرال ایوب خان استعفا وه او که نه په 2006 کې د سیاسي پارټو په منځ کې د میثاق جمهوریت نه پس د مشرف استعفا وه. پاکستان نن بشمیره بحرانونو سره مخ دی یو بحرانونو او د کرایسیس ملک ورته موږ ویلی شو. دلته سیاسي بحران دی دلته اقتصادي بحران دی علمي بحران دی چې جهالت چې کوم دی نه په پیک باندې دی. اوس د دې ټولو بحرانونو او د دې یو بل سره د نا اتفاقۍ پاکستان ته څه نقصان کیږي نو د هغې تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې صرف د یوې ګنټې د انټرنیټ د بندش د وجې نه ملک ته وایي $1 ملیون یعنې 10 لکه ډالره نقصان کیږي. دا د ورځې چې کوم دی نه په روپو کې د 6 اربو روپو پورې جوړیږي. یعنې چې کله د یوې ورځې لپاره انټرنیټ په ملک کې بند شي نه آی ټي او ټیلیکام سیکټر ته چې کوم دی نو د 6 اربو روپو تاوان کیږي. او تاسو ته پته وي چې د پاکستان آی ټي او ټیلیکام سیکټر هغه سیکټر دی چې د دې د تیرو 15 کالو د ترقۍ رفتار یعنې ګروث ریټ چې موږ وګورو نو هغه 15% نه سیوا دی نو 15% یو ډیر خو هینډسم ګروث ریټ دی. اوس د ملک د نورو شعبو خو هسې موږ د حال معلوم دی چې سوره په بد حال کې دي نو چې کومه شعبه دومره ښکلې په ترقۍ باندې روانه ده نو هغه د دغه سیاسي انتشار د وجې نه هغې ته دومره تاوان کیږي. د پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په حکومت کې مولانا فضل الرحمن هم یو درنه ورکړې وه په اسلام آباد کې او تاسو ته دا معلومه وي چې د مولانا فضل الرحمن درنه ګورې داسې نه وه چې هغې ټول اسلام آباد چې کوم دی مفلوج کړی یا ټول سړکونه او لارې بندې وي. خو بیا هم د تحریک انصاف د حکومت د خوا نه دا رپورټ جاري شوی چې د مولانا فضل الرحمن د درنې نه ملک اقتصاد ته په یو ورځ کې 10 ارب نه سیوا تاوان کیږي. اوس که هر څوک په دارالحکومت کې دغه درنې کوي او بیا ورسره ټول دارالحکومت بندیږي نو دا اوس د پی ټي آی په اسلام آباد کې کوم احتجاج و نو د هغې نه موږ ته د هغې اثر هلته په کراچۍ سټاک ایکسچینج کې هم ښکاره شو چې په یو ورځ کې 100 انډکس چې کوم دی نو هغه 3.5 درجې لاندې راغلی او دا د یوې ورځې د ټولو نه زیات تاوان و. او چې کله د پی ټي آی دغه احتجاج ختم شو نو په بله ورځ باندې انډکس 4,600 درجې په بره باندې تللی چې دا د یوې ورځې د ټولو نه زیات ګروث و. اوس د دې نه موږ ته اندازه کېږي چې څومره د یو ملک اقتصاد چې کوم دی مارکیټ چې کوم دی هغه دغې سیاست سره لینکډ وي. د پی ټي آی اوس چې په اسلام آباد کې کوم احتجاج و او هغې د پېښور نه اسلام آباد ته روان شو حکومت ځای په ځای باندې هغې ته لارې بندې کړې وې. موږ دا خبره نه کوو چې چا ښه کړي دي چا بد کړي دي. د پی ټي آی احتجاج ټیکو او غلطو یا چې حکومت څه کړي دي یا ټیکو غلطو دا خبرې نه موږ صرف دې ته ګورو چې تاوان دې څومره شوی دی. نو د پی ټي آی د دغه احتجاج او د حکومت د لارې بندولو د عمل او د رد عمل د دې وجې نه دغه 3 ورځو کې وایي د پاکستان اکانومي ته پر ډے چې کوم دی 192 ارب روپۍ یعنې څه کم 200 ارب روپۍ تاوان شوی دی. آیا پاکستان غوندې ملک چې هغه هسې هم د قرضو په یو دلدل کې په خټو کې نښتی دی د دومره تاوانونو جوګه کېدی شي؟